زمونږ په چم کې اوس هم هغه روایات کیږي په مینانو باندې ظلم خډیر زیات کیږي مخ ملازمه کوه داسې صدقې نه قبلیږي مخ ملازمه کوه داسې صدقې نه قبلیږي هغې لی ورکه چې په چا باندې خیرات کیږي مننه مخ ملازمه کوه داسې صدقې نه قبلیږي هغې لی ورکه چې په چا باندې خیرات کیږي زمونږ په چم کې یو غریب پرون د لوږې مړ دی بلا خانان پکې اوسیږي په زکات کیږي مننه زمونږ په چم کې یو غریب پرون د لوږې مړ دی بلها خانان پکې اوسیږي په زکات کیږي او درمان صاحب زم عدالت ته په یارانو باندې کیس کومه په دې بانه به یو ځل میاشت کې ملاقات کیږي مننه زم عدالت ته په یارانو باندې کیس کومه په دې بانه به یو ځل میاشت کې ملاقات کیږي شیرونه نور چې بس ځان پیژنې زمونږ په وطن کې ناروا کیږي لالیا بس ظلم دی بس ظلم په هر چا کیږي لالیا د حق خبره دلته کې چې چا کړی نو واوره چې چا کړی د هغه د سر سودا کیږي لالیا د حق خبره دلته چې چا کړی د نو واوره چې چا کړی د هغه د سر سودا کیږي لالیا چې ځان ته پښتون وایي او کارونه بې پښتو کی چې ځان ته پښتون وایي او کارونه بې پښتو کی په داسې دلګانو خو غذا کیږي لالیا مننه چې ځان ته پښتون وایي او کارونه بې پښتو کی په داسې دلګانو خو غذا کیږي لالیا په مینه کې په ما باندې صدا سې کانې وشوې په چا چې چرته کیږي نه په ما کیږي لالیا په مینه کې په ما باندې صدا سې کانې وشوې په چا چې چرته کیږي نه په ما کیږي لالیا او پردي اواز یې نه دي زما خپل ور سره مل دي پردي اواز یې نه دي زما خپل ور سره مل دي او بېګاله به زمونږ د کور اغلا کیږي لالیا مننه پردي اواز یې نه دي زما خپل ور سره مل دي بېګاله به زمونږ د کور اغلا کیږي لالیا او دغه غزل دی چې په جړا ورته ریبار خبرې وکړې هله ګل سره مالیار خبرې وکړې په موده پسې جانان ته پوس لراغې په موده پسې بیمار خبرې وکړې مننه په موده پسې جانان ته پوس لراغې په موده پسې بیمار خبرې وکړې پښتانه په خپله ژبه ګویا نه شو دوی ټول عمر د اغیار خبرې وکړې سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو سپین ته سپین او تور ته تور وې ملګرو یو سړي نن خپ جار خبرې وکړې د پښتون غم د بیان نه کو شاعره تا خو تشې د خمار خبرې وکړې مننه د پښتون غم د بیان نه کو شاعره تا خو تشې د خمار خبرې وکړې ما ټول عمر د اقرار خبرې وکړې تا ټول عمر د انکار خبرې وکړې مننه ما ټول عمر د اقرار خبرې وکړې تا ټول عمر د انکار خبرې وکړې بیا یې یو ځای ولیدونه یم شاکره ستا په سر راته نن پلار خبرې وکړې مننه او دغه آخري غزل ویمه چې څه چې کې نو ځکه وتا ته اختیار دی زړه مې ښه دی اوس درځېږي نه قلار دی څه چې کې نو ځکه وتا ته اختیار دی زړه مې ښه دی اوس درځېږي نه قلار دی د رنجو او د انداسې پیسې ترې ناخلي پیغلې وایي دغه سم ښه دوکاندار دی مننه د رنجو او د انداسې پیسې ترې ناخلي پیغلې وایي دغه سم ښه دوکاندار دی د چا ژوند ته نن سبل شانتې کړېږم یو سړی دی او په مینه ښه مالدار دی د چا ژوند ته نن سبل شانتې کړېږم یو سړی دی او په مینه ښه مالدار دی د مرګونو بازارونه بیا تاوده دي د نقاب نه ښکاره کړی چا سینګار دی د مرګونو بازارونه بیا تاوده دي د نقاب نه ښکاره کړی چا سینګار دی چې نشې او تماشې به یې کولې سړی اوس قلار شوی دی په لار دی چې نشې او تماشې به یې کولې سړی اوس قلار شوی دی په لار دی چرته ښکلې چې په لار مخې له راشي چرته ښکلې چې په لار مخې له راشي ویمه دا زمونږ لرې رشته دار دی مننه چرته ښکلې چې په لار مخې له راشي ویمه دا زمونږ لرې رشته دار دی غم تې واخلي خوشحالۍ خلکو له ورکي دا نعیم شاکر ملګرو ښه وزګار دی ډېره مننه جي بلها خپه یم خو حیران یم چې ولې یمه نن خو څه بل شان پریشان یم چې ولې یمه زما خو شک دی چې مین یم لکه چې نه یم مین زما خو شک دی چې مین یم لکه چې نه یم مین د چا کوسې له خو روان یم چې ولې یمه ښځه صحیح شوه زه لوچک یم د کار هم نه یم
خزه صحیح شوه زه لوچک یمه د کار هم نه یم خو چې ساروان د دې کاروان یمه چې ولې یمه او ما خو په شعر کې ګستاخي د رسول نه ده کړې بیا هم د ژبې اویزان یمه چې ولې یمه